رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام مجلس کے تپوس شو یا رسول اللہ کم یو مسلمان خ مسلمان چاہتا چھ خ مسلمان ویلے شی نو آغا کم مسلمان حضور علیہ السلام ورطو فرمائل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه سړی دی چې داغه د جبنا او د لاسنا بل چاته ضرر نه رسی د چا چې د جبې او د لاسنا بل چاته ضرر رسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې دا خ مسلمان نه دی. عزیزانو ائمہ محدثین فرمائی چې دې حدیث کې پیغمبر جبړم به ذکر کړه او لاس رستو ذکر کړه. حالانکہ کتا سو خیال وکي نو د لاس ضرب چې دی دا ډیر سخت دی په نسبت د جبې ضرب ته. یو سړی ته کنزلو کې په جبه او یا یو سړی گویا په لاس په دا خوله په سوکو وهي یا په ملا په سوکو وهي او لاسم ستاو زما غوندې لاس نه دی او مضبوط سړی لاس چې په سوک دی وای مخ سره به دی هارت فیل. نو پکار داو چې پیغمبر اول لاس ذکر کړي وي او بیا جبه ذکر کړي. علماء وايي چې حقیقت دا ده چې د لاس ضرب چې ده هر څومره تیز گزار چی وي هر څومره تیز گزار چی وي خو یو سات دردی او بیا ختم شي. څومره تیز نه تیز سوک باندې دې سړی وای خو یو سات دردی او بیا ختم شي. د جبی گزار چه ده داڑو ختمی گی نا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی چه جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. کم زخم چه پا غشی جوڑ شی آغی دا پارا ملہم وی پٹھائی مٹھائی پہ لگوا سورزے کی جوڑ شي لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان کم زخم چې په جبه جوړ شي هغه د پاراډو پټای نشتا او نور تمره. عزیزانو عرض میں داو چې ډېر لوی خیال د دې جبه ساتل پکار دغه جبه ده چې دنیا به په دوستم کې او دغه جبه ده چې دنیا به په دشمن هم. یو بادشاہ خپل وزیر ته وی چې ما د پاره نن د ښکار غوخه پکار ده د ښکار غوخه راوړه خدا مې ووره چې ښکارو کې باغی کې چې کومه خناکه تیکای نو هغه ورې تکا او مال راوړه. او وزیر لاړو وزیرم پوی وزیرو دا زمونږ د پاکستانیانو غوندې کوسډب وزیر نو عقل لرلو. او ورځ مې یو وزیر نه تپوس کوم دا جنیجو سو خيار سړی دی جنیجو پیژنئ ماوی وزیر صاحب دا جنیجو سو خيار سړی دی ما ته لو خيار نه دی شریف سړی دی
هوښیار نه دی وی شریف سره نو زمون غوندې نو دا هوښیار وزیر قابل او ذی فهم او ذی ہوش وزیر لاړو ښکار یې وکړ او دا ښکار جبه یې وري تکړه او بادشاه ته یې راوړه نو بادشاه ورته ویل چې په ښکار کې خطي کدا اوس ښکار کې خو وزر وي پتون وي سینه وي کلیجی وي زړه وي خناکی تکی پکې دغی وزیر ورته ویل صاحب په خدای قسم چې په ښکار کې د دې نه خطي کبله نه د دې ژبې نه خطی کا بلن وی خدن سبب بیا اخکار کے او چې په اخکار کې کومه خرابتی کوي نو اب ورته او مال به راوړي وزیر بیا لاړو بیا اخکارو کو بیا ولا جبوري تکړه ورایو بادشاہ ورته ګوري چې اوس ته په سولای خېجو پرون میں چې درته ویلو چې خطی کا پکې وري تک او مال راوړه نو دیم جبا راوړه او نن میں چې درته ویلو چې خرابتی کا پکې وري تک او مال راوړه نو دیم جبا راوړه وزیر ورته وی بادشاہ قبله عالم د سر سلامتیا غواړم په خدای قسم که خشه ده نو دغه جبا ده او که خراب شه ده نو دغه جبا ده دغه جبا ده چې سړی به جنت لمبوزي او دغه جبا ده چې سړی به جهنم لمبوزي بادشاہ ورته ٹھیک والله العظیم تدنن بعد ما د ټولو وزیرانو مشر وزیر ستا دومره لوی عقل عزیزانو علماء لیکي چې د پیغمبر غرض دا اوس پیغمبر نه لوی حکیم او لوی پوی په دې کائنات کې بل څو په دې کائنات کې لوی پوی خدای دی او دویم نمبر پوی ورپسې جناب محمد رسول الله نو د پیغمبر فهم تا ګورا چې په حدیث کې اول جبه ذکر کړي چې کوم یو مسلمان بهتر مسلمان دی نو پیغمبر فرمایل من سلم المسلمون من لسانه ويده چې بچ پاتې شي خلق ستاد جبه د ضربنا او ستاد لاس د ضرب علماء یو واقع لیکلی دا و یو سړی او غریب غوندې غره ته بتلو لرګي به کول آب راوړو بیا به خرڅو په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو ورته لکه څه کوي وې صاحب لرګي کوم دا وړم بیا خرڅو ا دیو ورته وی چې خدای داس چل دی چې راشه ما سره یو غر دی دا غي لرګي وړاو خرڅوای او زما استا به یارانه ای با چراشه زو ته یو سات مجلس سره کو بیا لرګي وړاو بیا خرڅ ا سړی بوتلو د چندړو غرتا چندړ بګو عزیزانو تاسو لیدلی یا نه او ډېر بهترین لرګي په دنیا د خدای کې داسې خوشبویا شی به دې بل نه لیدلې لکه د چندړو لختې چې ما سره یو کونټای چارا کړی دا
د چندنو کونټای داسې د لاس چې ولا داسې وروړي نو ټوله ورځ به د بیا د لاس نه بوی. تاسو خیال راکړئ. نو د چندنو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې. د دیو دغه سړي اشنایي شوه. سړی بتلو دیو سره به سات نیم مجلس وکړو، بیا به د چندنو لرګي راوړه او خرڅول دی. لوی مالدار شو. چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو، غره ته لاړو. چې غره ته لاړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي، راته ښکاري چې بیمار دی. اوس کور ماته نه دی معلوم. خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار و. هر کور کې ډیوې چرته بلیده یا ټوله شپه ډیوې چا بلول او کم کور کې به بیمار و نو هغه ته به ډیوه بلیده. پاس نه کتلی یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور. आवाज کړی چې ورته چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته. ښه دی جي دننه راشي. د انسان په شکل کې دی او په کټ ور سره کېناستو څنګه یې ښې جوړې. دا سړی ورته وایي دی دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه تا نه ماله بوی راځي. هغه ویل ډېره ښه ده. نو بل کټ کې کېناستو یو ساتو لاړو. څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی دیو ورته ویل ښه شوې؟ ویل او صاحب جوړ شوم او ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی. ویل ښه ده داس چلو که چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي این رستو به لرګي کې کني اوس دې زیر و زبر کو. هغه ورته ویل ته زما دوست دی اشنا مې څنګه دې په تبر ووه؟ هغه ویل که ځان دې روغ پکاري خو فورا ما په دې سر په تبر ووه کني بس کار دې خراب دی. دړه کې دا خیال کړی چې زارو ځانه به څه مینتې کې خو ځان ته خلاص کا بس تبرې ولا را پرېښی دی او په دا سرې چې والی سرې دوه منځه شوی هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته ویل ځه اوس لرګي کوه. تلی دی دیو چرته لس شل ورځې سر یې ټیک شوی دی. چې ټیک شوی دی نو د سړي خدا خیال کړی چې ذات اخلاص شوی او غر د خپل شو چې بیا دی ورغلی دی د خو به روزانه تلو راتلو لرګي به کول را کول چې راوتی دی ولا چې کتلي اوهو جوړ شوې. هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو؟ ویل دا خو بالکل ورغی او ټیک شو. ویل ښه اشنا خبره واوره ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا وویل چې ما نه بیرته کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړېږي اله همغسې تازه بس همغه تبر یې تې اغستی دی او دې ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې تې هلته لړه کړی چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق سره دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي. دوست خدا معنی چې یو شاعر وایي چې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوی د عطاري د عطرو نشته. زما د محبوب د خولې بوی چې دی په خدای قسم که داسې بوی د
د عطاري په ټول دکان کې تاسو خیال راکړئ نو هغه ورته وی چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک تعلق ساتي یا تا سره څوک دوستی نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا دی چې د ژبې زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجې اوچت دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې خو مسلمان هغه دی چې داغه د ژبې نه او داغه د لاس نه بل چاته ضرر ونه رسي نو الله دې زمونږ ژبې داسې کی چې څنګه پیغمبر ویلي دي او پیدا کړی دی الله انسان ابو الجن پلار د پیریانو داغه خالص لمبه د اور نو انسان الله پیدا کړی دی د خټې نه او پیریان پیدا دي د خالص لمبه د اور اوس د انسان تخلیق چې دی الله پاک د سلور قسم سيزونو نه کړي دا جسم عنصری د انسان چې کوم ستاسو دی دا د سلور قسم سيزونو نه پیدا دی خاورا اور هوا اندازہ کوي تاسو سلور قسم سيزونو ته عناصر اربعه وای نو سلورم شی وبدي دغه خاورا دا په اوبو باندې الله لمدا کړه او بیا په اور باندې اوچا کړه او په هوا کې اودرو گویا د آدم علیه السلام جسد اقدس چې ده هغه د سلورو سيزونو نه پیدا ده خاورا اور اوب او هوا دې سلورو سيزونو ته عناصر اربعه وای نو گویا دا جسم عنصری د انسان چې ده د قران کریم په تقاضا دا د سلورو سيزونو نه پیدا ده بیا د دې خمبیر چې دغه خاور خمبیر سلويخت کاله پروتو اوس د دې سلويختو کالو پته څنګه ولګېده چې د آدم علیه السلام د خاور خمبیر سلويخت کاله پروت واقعا داوا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ وا او د یو سړی دوستو او ډېر جانی دوست دی پس خبره د دې دواړو منځ کې اختلاف راغی چې اختلاف راغی نو د یو دوست قسم وخوړو چې والله لا اکلم معك حين په خدای مې دې قسمی چې زه به یو حین تا سره خبرې نه کوم لفظ حین او حین سورزی چې تیرې شوې سړی پیمانه شو چې دا خو زما ډېر لوی جانی دوستو او د سره د خبرو نه ما قسم وخوړو زه چرته صبرېدی شم
که تاسو خیال وکئ په دوستانه کې څنګه چې سړی فراق نشي برداشت کوله نو دغه سه بیا په وصال کې دا چرته برداشت کولې شي چې د سره خبرې نه کوي او دوست جی کنه دوست او زمون پاکستان کې هو هغه ورځ یو افسر راته وی چې زه افسر ومنو خلق به د واده کارډونه ډېر را لېږل او چې اوس د افسرای نه لري شوی ما جمعې په ورځ مې تمه خو یو کارډم څوک راونلی نو ما ورته یو شعر وی ما شیخ سادی صاحب وی چې سرخی چودی دم بر لبش سرخی چودی دم بر لبش گفتم که این چی کردی د معشوقې شونډې مصری ولیدې نو ما ورته وی چې دا دې څه کړي سرخی چودی دم بر لبش گفتم که این چی کردی گفتا کہ خون عاشقا میں برب پیالا پیتیم ویراته وی دا شونډې مې زکه سری دي چې دا مې د عاشقانو وینې ډکه ډکه پیاله اسکلی نو شیخ سادی وی چې ما ورته وی چې گفتم کہ خون عاشقا ضایا چرا میرے اختی ما وی چې دا د عاشقانو وینې هسې فضول ولې تویې و ما شوقې راته وی چې گفتا کہ سادی دور شو در انجئی دستور است وراته وی شیخ سادی لري شته پوسونه ډېر مکوا زمونږ د دې ملک دا رواج دی چې معشوقې د عاشقانو وینې سکي نو ما وی ماما ته په پاکستان کې اوسېږي پاکستان رواج دا دی چې د منصب په اقتدار او په کرسای ناستې دنیا بدر نګیر چاپیر کیږي او صاحب چې تلری شي کوسا ډب بدر نه جوړي خدای پر راسته کې څوک در باندې سلام وایي او ویل والله استاد خبره زماړه ته پیلو کومال دا حقیقت ته نو عرض می داو کو چې خبره زه د دوستای کومه زمونږ په دې ملک دوست خوشتنه کنه او نه دا خلق په دوستای پويږي وای سي چې دا زما دوست ہے یا خط ورته لیکي انګریزی کې ورته مای ډیر لیکي یا اردو کې ورته میرے پیارے دوست یا کنه چې دا خدا ټول کا خیالو کې زبانی جمع خرچونه دي حقیقت لره حقیقت کې دوست معنا دا چې تاب هر وخت سر په تلی کې داغه د پاره یې دوست وای دی دوست سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او سعد ابن ابي وقاص جنگیږي لګیا دی او داسې عمله کوي چې هر عمله کې تب وای چې د بدن بوس پاش نو پیغمبر ورمنډه کړو په دې املا او ټپولو ورته وی چې ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي ابا سعد اولا زما مور او پلار دې تا نه قربان شي اوس دا شرافت په ټول امت کې الله پاک ابو سعد تور کړو سات وی چې تاول د سي عمله کوله هغه ښا زما محبوب دی ولاړی پاغه دې دغه شو گزارونه کیږي او زه دې داسې عمله کوم چې ځان دې بچ کوم او بل دې وهم نه زبردست عمله کوم چې ټولو نه مخ کې زه قربان شم نو پیغمبر چې چاته وی چې ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي زما مور او پلار دې تا نه قربان شي تاسو خیال راغلی نو عرض مې داو چې دوست خو زمونږ ملک شتم نه او زه خپل ځاني خپنه شي د دې قائلم نه زه
خپل هم د دې اهل نیمه سوکراته اهل ښکاریو. مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو دوست د بل دوست کور ته ورغی، د شپې دروازه ورته وټپ. څوک دی؟ فلانه دوست راغلی. په منډه راووتو، ورته خدمت وی یو 200 روپۍ مې پکار. وی ښه، بس منډي کې 200 روپۍ راوړې ولای ورکې او رخصت شو. دی اوس په جړا جړا کور ته را روان دی. نو ښځه ورته وایي چې خدای دې ورکا چې په پیسو پسې جاړې خو نه به دې ورکول. ښځه دا پوه شو چې دا سړی جوړ دی 200 روپو پسې جاړي. هغې ورته ویل ښځې په خدای قسم که په پیسو پسې جاړم په دې چې زما دوست ته د 200 روپو ضرورت و، زه ته خبر نه وم چې زه ته خبر وای چې دا پیسې مې کور ته وروړې وې. نن سبا خو ته چاله 200 روپۍ یا 2000 روپۍ یا 3000 روپۍ قرض ورکا او هغه سره لکونه راشي، بیا به په درکول وړنه کیږي او نه بستا دروازې ته بیا راشي چې اوس ما سره راغلي دي څه دې پکار دي. اوس خو پیسې چاله قرض ورکا، بیا یو غټ کوتا کم ورکا ولا چې کله نه مې غوښتې په دا مزغو مې ووه چې مړم شم ورپسې. تاسو خیال راغی؟ مولانا و یارانی زمانہ مثل گل ینارست، در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد. وای د دې زمانه دا یاران داسې دي لکه د انارو باغ چې د انارو باغ له چې ورننوځي تک سره سره ګلونه پکې ډېر ښایسته ښایسته، خو چې په ډول باغ کې وګرځي بوی به تې در نشي. د انارو ګل ښایسته ډېر دی خو بوی پکې نشته. نو زمونږ د زمانې خلک دا د انارو ګلونه دي، وی ډېر ښایسته خو بوی پکې نه، لواڼی غوا دي پای پکې نه، په ډول ځان خرڅ. بهرحال ما نه په تاسو ښه پوهېږئ په دې خبرو. سړي سره دا فکر شو چې زما دا دوست دی او ما قسم خوړلې دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. اوس مسلې تپوس کومه چې دا قسم هم پوره شي او د دوست سره خبرې روانې شي. راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، ورته وی صاحب یو مسلې تپوس کو، زما دا دوست دی او ما ته قسم خوړلې دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. صدیق اکبر ورته فرمایل چې 40 کاله ور سره خبرې مکوه، بیا به کې په 40 کاله. راغ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان ته وی چې داسې قسم به خوړلې دی چې تا سره به زه یو حین خبرې نه کوم. حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګه ور سره خبرې مکوه. سړی لیونی شو. رامنډی کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی صاحب دغسې قسم به خوړلې چې یو حین به در سره خبرې نه کوم. عمر فاروق ورته وی زه تر ماښامه ور سره مه کوه، بیا کوه.